الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن موضوع سکالو هغه دا ده چې الکمیسټ بک ولې لیکل سوی دی، دا ناول ولې دومره مشهور دی. په دې حواله باندې موږ خپل نظر در سره شیر کوو. که موږ دا خبره وکړو چې الکمیسټ ناول په ټوله دنیا کې یو هغه بیسټ سیلر بکس ناول ولې دی، هغه په دې دی چې دی دا بکس دی دا پالو کویلو لیکلی دی. هغه کتاب دا ډېر واضح پیغام ورکوي چې انسان چې خپله همت وکړي نو په هغه کې یو ډېر مشهوره سنټنس دی. هغه وایي چې کله انسان دا کوشش وکړي چې دی یو شی پیدا کړي دا ټول کائنات چې دی له ده سره تعاون کوي. په دې حواله باندې موږ ویلی سو چې د دې دغه چې دی د دې کرکټر چې دی هغه سنتاګو یو ځوان دی، پلار یې غواړي چې دی تعلیم وکړي او پر مخ لاړ سي که نه، نو هغه دی غواړي چې په دې حواله باندې دی پر مخ لاړ سي. خو زوی چې دی دا سنتاګو چې دی هغه دا وایي چې یا دی غواړي چې ټول وطن ایکسپلور کړي، ایکسپوژر ته لاړ سي، دغه ته لاړ سي. نو دې د مین ریزن دا وجه ده چې دی راولاړ سو دغه شروع کړو. دی یو میږي دی، وزې دي یا رمه یې ده، دا رمه واخلي او دا رمه چې ده هغه ګرځوي. نو یو ورځ په دا چرچ دی، په دې چرچ کې دی راسي خپله رمه چې ده هغه رمه هلته ودروي او هغه رمه د درولو بعد هلته ریسټ وکړي او دوی پر هغه ځای باندې وده سي. دوی پر هغه ځای چې کله وده سي نو له شپې دوی خوب وویني چې دوی په خوب کې دننه یو خزانه وویني چې داسې یو چرچ دی، زوړ چرچ دی، یو تر هغه لاندې خزانه پرته ده او دا خزانه چې ده دا به دوی دغه کوي نیسي. نو دوی په دې لار روان سي چې یاره دا خزانه چې ده دا په اهرام مصر کې دا کوم ایجپټ چې دی پیرامډس دی له دې سره دا خزانه دلته موجوده ده. نو د دې دپاره دوی سټرګل شروع کړي، دومره زیات سټرګل وکړي په لاره باندې دی له الکمیسټ سره میلاو سي، بیا په لاره د ده میږي ورکې سي، بیا دی یو جادوګر ته څه پیسې ورکړي، بیا پر هغه ځای ځي. یعنې په لاره چې څومره زیات مشکل هارډ ورک پی اپ، یعنی چې انسان محنت کوي هغه رسېږي. په دا لاره تر ایجپټه پورې چې دی ځي له سپین څخه تر ایجپټه پورې چې د ده کوم مشکلات دي دا چې انسان سوچ وکړي دا بالکل د زغملو نه دي. لیکن ده دا اراده کړې ده چې هغه وایي چې ته کله بیا دا سنټنس دی دا رپیټ کوي چې ته کله یو اراده وکړې دا ټول کائنات چې دی هغه له تا سره کومک کوي او له تا سره منډه وهي. دغه چې دی لاړ سي پر مخ باندې ځي نو په یو رنګه باندې د دې ټولو مشکلات باوجود د پیرامډ یا دا کوم اهرام مصر دی دې ته ورسېږي. دی چې دې ته ورسېږي هلته چې دی کوم خوب یې لیدلی دی هغه ځای را کودای کول شروع کړي، هغه ځای ډیګینګ شروع کړي. نو دلته خلک وراسي، ډاکوکان وراسي، ورته ته څه کوې؟ دی ورته ما داسې خوب لیدلی دی چې دلته دغه د خزانه ده په دې مصر کې، زه له دې له سپین نه راغلی یم. نو هغه پر وخاندي، هغه دا وایي چې یاره د ما هم یو وخت خوب ولیدی چې په سپین کې داسې یو زوړ چرچ دی، تر هغه یو درخته ده، تر هغه درخت لاندې خزانه پرته ده. نو زه دومره پاګل نه یم ستا غوندې چې له سپین راغلی مصر ته، دا خزانه ما په خوب لیدلې ده لیکن زه نه ځمه. دوی سوچ ووایي چې دا خو هغه چرچ دی چیرې چې ما خوب لیدلی و او هغه خاص خزانه هلته ده. نو له هغه ځایه څخه را روان سي، بیرته دې ځای له راسي، دا ځای چې دی په دغه ځای کې خزانه پیدا کړي. نو د دې سبق دا ورکوي چې انسان چې کله محنت کوي بیا په محنت باندې هر شی میلاوږي. اوس د ګوره هغه ده که اهرام مصر کوم سړی سي هغه خوب لیدلی و او ایگزیکټلی دا ټریژر سی و، دا خزانه سی و، دا دلته موجوده وه، لیکن دوی چې و هلته نه لاړو. لیکن دغه کم شپرډ سی و، دا شپانه سی و، د دې ټولو مشکلات باوجود آخر سی دی هغه دا خزانه ورته میلاو سو. نو د دې ټول کہانی سی ده، د دې ټول کتاب ریویو سی دی، دا ناول ریویو سی دی، دا مشهوره په دې دی چې دوی تا ته دا درښیي چې سټرګل په یوه صورت سی دی هغه نه ایله کول نه دي پکار. که ته سټرګل ایله کړې نو سټرګل که تان چې دی هغه بیا ځای نه ده، چې ته سټرګل نه کوې نو ځای نه نیسي. بله وار دی دا ورته وایي چې ته کله یو اراده وکړې د یو شي شروع کولو، د یو څیز د شروع کولو، چې ته کله اراده وکړې پیل وکړې، the whole nature is conspiring for you. دا کوټیشن دی، دا دغه دی. ډېره مننه، کور ودان.